ولې نارینه جنسي اړیکو ته لیوالتیا نه لري؟ سلام وخت په خیر. که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ د نورو معلوماتو لپاره د مهربانۍ نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په نرانو کې جنسي اړیکې د نه لیوالتیا په اړوند معلومات لاسته راوړل اړین شمیرل کېږي چې دلته یې ځینې ارزښتناکو ټکو ته په لنډ ډول اشاره کوو. په سر کې باید وویل شي چې د نارینه‌وو د جنسي نه لیوالتیاو یو تر ټولو لوی لامل ژور خپګان دی او همدارنګه یا د ګډوډي له نارینه‌وو څخه په ښځو کې ډېره لیدل کېږي چې له بدمرغه لامل یې هم نارینه دي. په نارینه‌وو کې د دوی عمر هم په دې ګډوډۍ د اخته کېدو لوی او اغېزمن لامل ګڼل کېږي. ښایي تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې د نارینه‌وو د جنسي میل نشتون په څه معنا دی؟ د جنسي میل نشتون یوه اروايي ګډوډي ده، په دې معنا چې سره له دې چې یو نارینه بالغ او روغ دی خو جنسي اړیکو ته هیڅ علاقه او شوق نه لري. دا ستونزه په څو بڼو راڅرګندېږي. له فزیکي اړخه د جنسي غدو ناسم فعالیت چې له امله یې د تستوسترون هورمون کچه کمیږي او کله کله بیا په ناڅاپي ډول منځته راځي چې لاملونه یې توپیر کوي. له دې ګډوډۍ څخه د خلاصېدو په موخه باید اروايي ستونزې، ژور خفګان، اضطراب او ذهني فشار په ځانګړي ډول کاري ذهني فشار او تروما له منځه یوسو. همدارنګه د فشار اعصابو، زړه او معدې درمل باید بدل کړو. د خاوند او میرمنې ترمنځ نه همغږي یعنې د نارینه ژر انزالېدل او یا د میرمنې خواشیني او ننګونې چې له امله یې خاوند پر ځان باور له لاسه ورکوي او دا یې بیا جنسي لیوالتیا له منځه وړي چې له امله یې د میرمنې عاطفي اړتیا نه پوره کېږي.